اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو خويندو، خبرې وکونن په یو داسې سیز باندې چې هغه تقریبا په هر یو کور کې وي او هر څوک یې استعمالوي. خو نن زه تاسو ته وایم چې دا کم سیز تاسو استعمالوي، یعنی تاسو چې کومه ترکاری ده، تاسو چې کوم پخلی دی په هغې کې د ذایقې لپاره هم تاسو استعمالوي، هر کور کې استعمالیږي. اوږه لسن یعنی ګارلیک. اوس اوږه چې څوک هم خوري تقریبا هر کور کې استعمالیږي. نو دا رایتا، چټني یا دینه علاوه چې کوم پخلی زمونږ کې خو خامخا موجود وي. او ډیر خلک خصوصا شوګر والا یا بلډ پریشر والا یا د زړه مریضان چې وي، نو هغې اکثر له د اوږې د پلي چې کوم دی دا همداسې هم خوري، لکه سلابتي خوري یا هغه ډکره کوي یا هغه اوټه کوي، نو هغه بیا خوري. اوس زه تاسو ته وایم چې د دې فایدې څه دي که تاسو دا خورئ. د اوږې استعمال چې کوم دی د ټولو نه اول دا ستاسو هاضمې دپاره بهترین څیز دی. لکه اوږه چې څوک هم استعمالوي هغې سره ستاسو د هاضمې عمل چې کوم دی دا ډېر بهترین شي. په زمونږ په بدن کې زمونږ د هاضمې نظام چې کوم دی، خصوصا معده او د کولمې چې کومې زمونږ دي انټسټاینز چې څه ته وایي، نو په دې کې مختلف قسم رطوبتونه راځي، مختلف قسم انزایمز راځي، مختلف قسم سیزونه راځي چې کله موږ خوراک وکړو هغې سره شامل شي او زمونږ د دې خوراک چې کوم هاضمه ده هغه امپروف کی. یعنی دغه خوراک نه مونږه انرژي، دغه خوراک نه مونږه کارآمد سیزونه دغه جذب شي او دا نور چې کوم باقي فضله پاتې شي نو هغه د ډکو متیازو په ذریعه باندې د هغې اخراج وشي. نو د اوږې استعمال چې څوک کوي، د ګارلیک یا لسن استعمال چې څوک کوي، د هغې هضمه ډېره ښه وي. او دغه خلکو ته چې کوم دی نو بیا اولګه هم ډېره ښه راځي. یعنی دا خلک اوږې کېږي، دې ته اولګه راځي او دې خوراک کوي، د هغې د وجې نه چې کوم دی نو د دې صحت هم ښه وي. دویمه خبره دا ده چې د هاضمې نه علاوه دا یو نیچرل انټي بایوټیک دی. یعنی تاسو ته که د بیماریانې بار بار کیږي او بار بار تاسو دا انټي بایوټیکس استعمالوي، نو دا یو نیچرل داسې څیز دی چې ستاسو بدن مدافعتي نظام دا ښه کي، ستاسو د بدن چې کوم حفاظتي نظام دی دا ښه کي، نو د بیماریانو نه تاسو محفوظه ساتي. بل دا ده خصوصا که څوک چاته د جوړونو دا مسلې وي، ډېرو خلکو ته دي چې جوړونه یې خوږیږي، دا واړه جوړونه خوږیږي، غټ جوړونه خوږیږي، پټې خوږیږي، نو دې کې انټي اکسیډنټ هم دی. نو یو خو دا ده چې ستاسو په جوړونو کې چې کوم دا پړسوب انفلیمیشن ورته وایي چې دغه څیز پکې وي دا ورسره کمیږي. نو هغه خلک چې چاته د جوړونو خاص کر د دې ګوټنو یعنی کوم ته چې مونږ زنګون وایو یا ګوډه ورته وایو، د دې دا دردونه وي، د ملا دا دردونه وي، د جوړونو دردونه وي، نو دغه ورسره ډېر زیات ښه شي او هغه دردونه تاسو ته کم نه کم محسوسیږي. او که تاسو ته دا دردونه نه هم وي نو ستاسو جوړونه ورسره صحتمند پاتې شي او تر ډېرې مودې پورې تاسو د دې بیماریانو نه محفوظ پاتې کیدی شي. انټي اکسیډنټ، انټي انفلیمیټري یعنی پړسوب مړسوب دا سیزونه اکثر تاسو کتلی وي یاره سر را پاسم او وجود مې پړسېدلی وي یا جوړونو کې راته پړسوب محسوسیږي، دغه خلکو دپاره هم اوږه ډېره بهترین ده چې د هغې دا پړسوب او دا دردونه دا ورسره ډېر ښه وي. بیا راځو جناب انټي اکسیډنټ پراپرټیز چې څنګه مې وویل، نو انټي اکسیډنټ هغه پراپرټیز وي کم چې تاسو کې په وجود کې، یعنی وجود د انسان دی څنګه چې یو مشین کار کوي او په هغې کې نقص راځي، هغې کې کار روځي، د هغې پرزې خوړلی کېږي، د هغې پرزې زړیږي، دغسې انسان هم دی چې د ده په وجود کې مختلف پرزې دي، مختلف څیزونه دي چې هغه زړیږي هم، هغه چې کوم دی نو خرابیږي هم، هغه کمزوري کېږي هم، او هغه چې کوم دی نو بیا وخت سړي خپل کار هم پرېږدي. نو اوس دغه عمل چې کوم دی که مونږ د انټي اکسیډنټ سیزونو استعمال کوو، دغه عمل ورسره سلو شي، کم شي. یعنی کومه پرزه چې د 5 کالو چلیدونکې ده نو هغه 10 کاله چلیږي، کومه پرزه چې زړیږي او په 10 کاله کې زړیږي نو هغه به 15 کاله ته وړي چې 15 کاله پورې به دغه کار کوي او نوې به زړیږي به نه. دغه وجه دا چې که څوک د اوږې استعمال زیات کوي نو د دې چمړه، د دې د سترګو نظر، د دې د غوږونو اورېدل او دا څیزونه چې کوم دی دا ډېر ښه وي. تر ډېر عمر پورې دې کې دا مسلې نه راځي، دا کمزورتیا نه راځي. او داسې به ووایو چې دغه خلک چې کوم دی نو تر ډېر عمر پورې ځوان لګي، د دې ځواني تر ډېر وخته پورې وي. دې نه علاوه اوږه چې کوم دی زمونږه خاص کر د شوګر او بلډ پریشر مریضانو ته اوس راځم چې دې کې ډېر بهترین رول دی د اوږې. اوږه چې څوک استعمالوي هغه خلکو کې بلډ پریشر دا کلم نه خیږي، بلډ پریشر کنټرول کول اسان وي، د دې بلډ پریشر چې کوم دی یو اعتدال سره وي، د دې بلډ پریشر کمیږي زیاتیږي نه بار بار، نو یو ښکلي کنډیشن کې یو اعتدال سره د دې بلډ پریشر او د دې شوګر کنټرول وي. نو زما وروره چې شوګر دې کنټرول شو، بلډ پریشر دې کنټرول شو، وجود دې ښه شو، نو دا وړې وړې بیماریانې به تا ته هېڅ هم نه وي. دویمه خبره دا ده چې د شوګر او بلډ پریشر دا کمې پیچیدګیانې راځي، دا کمې مسلې چې پکې راځي، یعنی د خپو رګونه خراب شي، هغې د وجې نه خپو کې زخمونه راشي، د سترګو رګونه خراب شي، هغې د وجې نه د
د سترګو مسلې راشي، دغسې مختلف قسم سیزونه دي چې کوم شوګر سره راځي، بلډ پریشر ورسره شروع شي، د زړه بیماریانې راشي، د ګردو بیماریانې راشي، نو دا نه وایم چې که تاسو اوږه خورئ دا به کیږي نه، خو مطلب دا ده چې دې نه بعد تر ډېر حده پورې تاسو محفوظ یئ او ستاسو شوګر ستاسو بلډ پریشر چې کنټرول وي نو د هغې چې کوم اثرات په بدن باندې دي هغه ډېر کم شي. نو شوګر او بلډ پریشر کنټرول ساتلو دپاره هم اوږه بهترین سیز دی. کوم چې ډېر زیات خلک د شوګر او بلډ پریشر والا دي هغې ته پته ده، هغې د هغې استعمال ضرور کوي. نو دا سیزونه دا ډېر ضروري دي، خو ورسره چې کوم دی هغه پښتو کې چې څنګه وایي چې یاره یو خو هم پکې شته. اوږه که تاسو استعمالوي دې لږ سایډ افیکټس هم شته، یعنې ټول ناول خو د خولې نه بوی ځي. دغه ضروري شی دی چې که څوک اوږه استعمالوي یا د هغې استعمالوي د بل سړي د هم خیال کوي، که دې جومات ته ځي، د جمع مونځ له ځي یا حجره کې چا سره کیني یا داسې نورو ملګرو سره، نو لږ د دا احساس کوي چې که ما اوږه خوړلې ده د دې دا بوی چې کوم دی دا بل کس تنګولی هم شي. هغې نه علاوه بیا د معدې او د زړه سوځې، اکثر خلک وایي یاره زه اوږه وخورم یا کوم څیز کې چې اوږه وي هغې سره زما معده سوځي، نو د معدې دا مسایل یا د زړه سوځې یا د خولې نه بوی راتل دا چې کوم دی د دې ضرور خیال ساتئ. او دې دپاره چې کوم دی نو داسې کولی شي چې د اوږې مقدار چې کوم دی هغه یو خاص دغه کې وساتئ. یا کچه اوږه که تاسو خورئ نو هغه داسې وخورئ چې هغې نه بعد بیا یو نوړی دوه لږ شان څه بل څه خوراک هم وکئ، د خولې مسواک یا برش یا څه ماوت فرشنر یا چېرته چینګم وغیره لاچي دا خوله کې واچوئ چې بل سړي ته هم تکلیف نه او ستاسو د خولې خوند هم ښیي. وروڼو خویندې امید لرم چې زما دا خبرې به تاسو په غور سره اورئ، په دې باندې به عمل کوئ، دې نه به تاسو ته څه معلومات میلاویږي. دویمه خبره دا چې دا ویډیو همداسې مه پرېږدئ، دا ضرور لایک کړئ او خپل نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسو ته ستاسو ورور تاسو د هیلث باره کې ستاسو د صحت باره کې انشاءالله نورې خبرې به هم کوو چې بیا تاسو ته دا نیغ په نیغه در رسي. خپل خیال ساتئ. الله پامان.